نو نن وایو د اوداسه حکم. د اوداسه حکم هم په آیات ثابت دی. د سورة مائده 6 آیات الله رب العزت فرمای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې هم د اوداسه حکم ثابت دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سيدي تر دې ځای پورې دا خبره خلاصه شوله. اوس زه راځم نن درس د هغه په شمول دا دی د اوداسه ارکان یا ویلی سو د اوداسه فرضونه. د اوداسه فرضونه څلور دي په لنډ ډول په مختصره طریقه، لکه مخکې مو چې د لمانځه کومه طریقه ویله. د اوداسه فرضونه څو دي؟ څلور. اول یو وار مخ پرېولل، درې واره، دوه واره، هغه بیا سنت دي. د اوداسه فرضونه موږ وایو. یو وار مخ پرېولل، د مخ د پرېوللو اندازه د سر د وریښتانو څخه بیا تر زنې لاندې، او د غوږ د یوه نرمۍ څخه بیا د غوږ تر بلې نرمۍ پورې. ځکه نو د ژرې د وریښتانو او د غوږ تر مابین چې کومه فاصله پاته تاسو یې وینئ او تاسو دغه طرف یې هم وینئ. د ژرې او د غوږ تر مابین چې کومه فاصله پاته ده، دا که وچه پاته سیم او دس نه کېږي، وایي دا په مخ کې شامله حصه ده. نو د سر د وریښتانو څخه شروع بیا تر زنې لاندې دا ځای، او د یوه غوږ د نرمۍ څخه بیا تر بل غوږ تر نرمۍ پورې. دا اول فرض دی او دغه اندازه ده. یعنی د اوداسه اول فرض د مخ پرېولل دي په دا ترتیب چې ما درته وویل. دوهم د لاسونو پرېولل دي د څنګلو سره یو وار. د لاسونو پرېولل دي د څنګلو سره یو وار. د څنګلو سره دغه څنګلې دي د دواړو لاسو. دا دوهم فرض د اوداسه دی. لہذا نو څه معنا دا که چیرې د چا څخه لاس وچ پاته سي اوداسه نه کېږي. اوس هر انسان دې خپله فکر وکړي. دریم د سر څلورمه حصه مسح کول. سر څلور حصې کوي، یوه حصه، شاته دوهم حصه، دا طرف بله حصه دریمه، او دا طرف څلورمه حصه. د سر څلورمه حصه مسح کول. ټول سر مسح کول دا سنت دی، انشاءالله وروسته راځي، خو زه صرف فرض درښیم. د سر څلورمه حصه مسح کول فرض دی. لہذا که چا د سر څلورمه حصه فرض پر ځای نه کړله، یعنې څلورمه حصه یې مسح نه کړله، اوداسې نه صحیح کېږي. ناکه دي نو لمونځ باره نه کوي، یعنی یقیني دی نه کوي، نو خو اوداسې نه دی صحیح چې لمونځ پر څه شي کوي. او څلورم دواړې پښې تر بجلکو پرېولل. تر دا معنا چې د بجلکو سره، یعنې داسې نه وي چې پښه یې پرېولل بجلک چې راورسېدو بس ده، بجلکې به هم ورسره پرېولي. په لنډ ډول باندې د اوداسه څو فرضونه دي؟ څلور. نن مو شروع وکړل، الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي. اول ټوله مخ د سر د وریښتانو څخه بیا تر زنې لاندې، د یوه غوږ د نرمۍ څخه بیا تر بل غوږ تر نرمۍ پورې ټوله مخ یو ځل یو وار پرېولل. دوهم فرض چې دی ټوله لاسونه تر څنګلو، یعنې د څنګلو په شمول پرېولل. دریم د سر څلورمه حصه مسح فرض ده، او څلورم